او د مسلمانۍ طریقه دا ده چې سړی به کور کې جون د زنانو سره ښکلي تېروي، که د په کور کې خویندې، که د ښځې، که د مورې، که د لوڼۍ، دی به ورسره حسن سلوک کوي. حسن سلوک څه ښه تلل به ورسره کوي، ښه ژوند به ورسره تېروي. دا د شریعت خبره ده، شریعت پابندي ده. خو دا مې هم درته ویلو چې ښځې نه خامخا به غلطۍ کېږي. ګوره شریعت ورته ناقص العقل ویلي، د سړو په نسبت د ښځو یاداشت کمي، د سړو په نسبت د ښځو د وجود طاقت کمي، نو په دې وجه د دې نه به غلطۍ خامخا کېږي. خو په والو په ټکولو په کنځلو د ښځو غلطۍ نشي برابرو، په ښه سلوک به برابر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي وه حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. یو ځل هغې اوبه څښلې، جام ورسره دی. نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي چې عایشې ته اوبه څښې نو باقي ماله راوړه. صاحب تاسو مخکې اوبه وڅښئ؟ ویې نه، اول توس کا چې ستا نه که مې پاتې شي ماله راوړه. ګوره څومره ښکلې ښوي اخلاق. نن سبا زمونږ په دې وخت کې به ښځه د خاوند نه مخکې اوبه وڅښي، فال نه پیدا کړي چې خاوند دې تږي وي او ښځه دې مخکې اوبه وڅښي. دا مخ مخ پې وایي که نه وایي؟ تا ما نه مخکې اوبه وڅښي، مردارې اول د ما حق دی که ستا څه چلو شو؟ که یو ښځه د خاوند نه مخکې اوبه وڅښي نو دې کې څه ګناه ده؟ خو چې سینګ ته د کېږي هم تږي کېږي، سینګ ته بنده هم ته خدای بنده دی. نو حضور پاک ورته فرمایي چې عایشې ته اوبه وڅښې بیا ماله راوړه. ګوره دې کې هم د نبي علیه السلام یو حکمت او یو مقصد و چې عایشې بې اوبه وڅښلې، لوښي یوړه حضور پاک لا. نو نبي علیه السلام ته تپوس وکړو، وی عایشې وی تا شونډې په کوم ځای ښودې وې؟ وی صاحب په دې ځای. قسم دی حضور پاک د عایشې بیبي د شونډو په ځای خپلې شونډې کېښودې اوبه وڅښلې. دې کې څه چلو؟ په دې غله ګټلې کېږي، په دې ښځه خوشحاله شي، نور هېڅ مقصد پکې نو. خو اوبه څښل دي یا په یو ځای خله او یا په بل ځای خله، او د هغې په مخ کې ورته وې چې ما ته ځای وښایه. ښځه والله که په والو د ښځې زړه وګټې، د ښځې زړه به په دې ګټې چې ته ورسره ښه سلوک وکړې، مینه ورسره وکړې، او ته ورسره محبت وکړې، او د سنتو مطابق زندګي ورسره تېره کړې. په دې ته بیا ګوره چې دا ښځه ستا د غلامۍ ژوند کوي که نه کوي؟ دا به تا سره په کور کې لکه د وینځ ژوند تېروي. پوهېږي چې د دې خاوند ما سره محبت دی او ما سره یې مینه ده، مجبوري نه ده، د مجبورۍ خبره نه ده، ما سره یې مینه ده. قربانېږي به داسې ښځه د خاوند او که به نه قربانېږي، نو د هغې د شونډو په ځای شونډې مبارکې ولګولې اوبه وڅښلې. دې ته ښه سلوک وایي. یو ځل حضور پاک د عایشې بیبي په کوټه کې یو بله بیبي د حضرت زینب، هغې په لوښي کې نبي علیه السلام له خوراک راوړي. نو دې له پې غوسه ورله، بن له خامخا په بن غوسه ورلې. دا قانون دی د شریعت چې بن لازمن ډېرې کمې بنې به داسې چې هغې به لکه د خویندو ژوند تېروي، هم ظاهر به لکه د خویندو تېرۍ خوړې یو بل ټټی. دا ګرانه خبره ده. نو به هر کیف هو چې دې له عایشې بیبي کره هو حضرت زینب لوښي کې خوراک راولېږه، عایشې صدیقې له پې غوسه ورله. وی دا چې ما کری د الله رسوله نو خوراک به دله زه در کوم، نو دې ولې خوراک راولېږه؟ نو عایشې صدیقې له دونه غوسه ورله چې لاس یې اوچت کړ او د هغه وینځې هغه په کاسې له یې راوباړو، کاسه په ځمکه پرېوته او ټوټې ټوټې. اوس که بل خاوند به څه چل به یې کوو؟ د دې زمانې بل خاوند وي نو غټ کوتک به لاس کې نیولې او چودرې چوز دې برابره، دا کاسه دې ولې ماته او دا ډب دې ولې اوچت، او زه چې هر ځای کې مال څوک خوراک را لېږي دې سره ستاسې دي. لیکن حضور پاک مبارک پوه شو چې دا خو بنې له غیر اختیاري فطري د بلې په کار غوسه ورځي، نو په خپله مبارک کېناسته او د کاسې هغه ټوکړې یې په خپلو لاسونو راغونډې کړې. دا مه ورته نه و چې شابه دا اوس راغونډې کړه. دا نه چې حضور پاک په بیبیانو کمزورې و، نه نه، د حضور پاک لوی طاقت و. ښځې او سړي به ته قربانېدل او زارېدل به ته، او که یو وړرې ورته کړو چې دا عایشې پلار کره چې بیا دې دلته ونه وینم، بیا به دې جلاګانې لیدې. د نبي علیه السلام نه جدا کېدل د بیبیانو کم ځای کېدی شو. لیکن حضور پاک دا نه چې کمزورې دی، لیکن اخلاق ښیي خلکو ته، نبوي اخلاق ښیي. په خپله کېناسته هغه ټوټې راغونډې، هغه ډوډۍ چې په ځمکه پروت وي هغه هم پرې د پاسه راغونډه او صرف دومره وی غارت امکم من دم هلاکې شه. داسې څوک کوي؟ خادم ته یې ویل درېږه ویندې ته یې ویل صبر وکړه، هغې ایثاره کړه او د عایشې د کوټې نه بل لوښي راواخېست کاسه، وی دا ول دې کاسه ماته کړې ده، دا نوې کاسه پکې واله دا روغه، دا یو څه بس. دې ته ښکلې اخلاق وایي، ښایسته ښکل. چېرته نبي علیه السلام یو بیبي ته ډب نه دی ورکړی. ما ضرب خادما ولا امرأة قط. حضور پاک نه خادم بیندې له چې د په خپل ژوند کې غزار ورکړی او نه ښځې بیبي له غزار ورکړي. دا په څه ده؟ په ښکلې اخلاق. نو کور کې د بیبي سره او د ښځې سره به ښایسته ښکلې اخلاق استعمالوي او دین به ورته ښیم. دین ورته وښایه چې دا دین زده کړي چې عقیدې ښکلې شي، اخلاق یې ښایسته شي.
पर्दा पेजनी पर्दा बताओ खाए वाल टकोलो वाल पमान के माल कर जाता कम तो दे मोहा چې بے پردگی کی پاغي زور نه ورکا بربنتوب کی پاغي زور نه ورکا د سنت خلاف ورزي کی پاغي زور نه ورکا د شریعت خلاف کی پاغي زور نه ورکا او د حیا خیال نه ساتي او د پردې خیال نه ساتي پاغي زور تخذ لباس پرده د دمارونو کوي تخذ جن په پرده کې حضرت بی بی مریم مور منحت کړو نظر یې کړو چې کله په ګډ اولاد شنو وي رب انی نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني خدای زما په خېټه کې دا کوم ماشوم دی دا ما منحت کدا به صد بیت المقدس خدمت الله زما دا منحت قبول کا سوچ دا چې مال به خدای لکړه کی باندې دنانه پدی باندې پویږي اې د پته ای حالاتونو ته پته لګي نور د خدای علم د الله سره د په خېټه کې لکته او جنې ده پر الله نه سوال وکړه خدای دا زما د خېټه کې چې کوم ماشوم دی روح پیدا شو دا مستا د بیت المقدس خدمت ته آزاد الله دا منحت مې قبول کړ الله نظام جدا دی او د انسان سوچ جدا دی جنې پیدا جنې پیدا شو رب انی وضعتها انثى وليس ذكر كالانثى فاني سميتها مريم فاني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الله دا خو جنې پیدا الک چې کم کار کولی شي جنې خو هغه څه نشي کولی تمازین کې خدا وجدا باندې مقدس خدمت کوي اخو الک کولی شي جنې بشان خو نه طاقت مني برګرځي پرده پکې نه اب سکی ليس الذكر كالانثى اني سميتها مريم مريم نومي ولکه او بیا سوي اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم خدایا تا فزات د دې خبره امن غواړم چې دا مریم او د دې اولاد د خدای د شیطان نه مان پر ذهن کې سوچ داري من الشيطان الرجيم دا نه کې صحت بندې لوي خدای خو خدای مرز ورکې یو کې صحت د سروق صحت سوال به بچو د پاره کې غټه خبره ده چې شیطان نه اوسه نو الله سوي فتقبلها ربها بقبول حسن مخکې ویلو چې دا په قبله به الله وي ما د خپل قبول ده جنې له قبول مکړه جنې خدمت کولی شي تر څو چې لا په ستر شي بني نو د جمعه څنګه کولی شي جارو کولی شي او که په سترم شي نو د میلمنو خدمت کولی شي ډوډۍ پخولی شي او میلملا د جمعه د میلمنو د مسافرو خیال ساتلی شي دا کولی شي بهر کیف نو فتقبلها ربها بقبول حسن قول من قبل وكفلها زكريا بلاري مخکې مړو بلاري د بیت المقدس امام چې څومره شاګردانو دې راوړه د بیبي مریم د مور دا ماشوم یې کېښوده بلا ما د بیت المقدس ته وقف کړی ده چې څوک د دې دا کوي نو کوي دا هغه زمانې شریعت او قانون هم دقه چا وی زما د استاد نور د ده خدمت کوم چا وی زما د استاد نور د ده خدمت کوم چا وی زما د استاد نور د قرآن اندازي پکې کوي او د قرآن اندازه عجیبه ترتیب جوړ کړ دی بلګیو تورات په لیکه په قلمونو باندې بیت المقدس کې بناستو الګ وی دی او چل کو راځي دا قلمونه دریاب ته ورته کله چا قلم په ځای ودرېد ماشومه باغ سره او کله چا قلم او بو یوړ هغه به بیلې قلمونه یوړل او چې قلمونه سیک په دریاب کې ورغورځول نو د نور خلق قلمونه په بو یوړل او د حضرت زکریا علیه السلام قلم په بو د پاسه پاتې شو بلکې د او بچ د کم طرف ناراضی نو بعض مفسرین لیکي هغه طرف ته حرکت شو بس الله يكفلها زكريا عليه السلام ته مشهور سپارله او دې کې د الله حکمت او د زکریا علیه السلام قضا چې وا دا د بیبي مریم ترور و د مور یې نو ترور په پرده خپکیږي خطر بیت هغه لګیا د خدمت ولا کوي پکور کې چې لګا لوي شو نو یې واستو په جمعه کې بیت المقدس کې ولا کوټه جوړه دا بلګیا او د جمعه خدمت په کوله جمعه توقف او بیا هغه کوټه ته نه وته دلا او زکریا علیه السلام په دبار مو په ځرنده و معشومه ده نور څه وجه خو نشي کېدی خو بیا معشومه ده جنین نو پتاو نه ګوري په بد نظر څوک نه ګوري اگر چې معشومه ده خو دونه احتیاط به کوي چې جننده به وسره او چې زکریا علیه السلام براغه جننده به کولو کنه وردن بل څوک بنه وردن نه کېږي ذکر تر خاوند او پیغمبر تو قرآن شریف کې الله فرمایي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا یو دنه چې کله هم زکریا علیه السلام وردن نشو دې بیبي مریم سره به میوه پتا او څنګه میوه بعض مفسرین لیکي وی د اوري میوه په جمع کې او د جمع میوه په اوري به مسمى میوه په پرتا و زکریا علیه السلام ته یا مریم انا لك هذا دا میوه کوم ځای نه راغلی ما خو چرنده لګولې چابي خو ما سره کوټه کې بل روشندان تورین نشته او بل د پدې مسم دا میوه په دې علاقه کې نشته هغه بیبي مریم معشومه کوټه نه اسو دا نو چې د پیریانو دا نو قالت هو من عند الله دا خدای د طرف نه دا الله راوړي
او ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. الله چې وغواړي نو بي حساب روزي ورکوي. ماشومه او پالل چا ګوره لوی خبره دلته پرې خبره سوچ کړئ. تربیت چا کړې حضرت زکریا علیه السلام او د زکریا علیه السلام بیبي خدمت کړې او تربیت کړې. نو د ماشومې تربیت لا دخل شو کنه شو؟ د زکریا علیه السلام تربیت کنه ونه او د زکریا علیه السلام بیبي اخی تربیت نه کړې نو دا رزق نه ملاوي. دغه دې د عقیده وا کور کې داسې کور کې جون تیر کړی چې دا ایمان او دا عقیده مضبوطه ده. هو من عند الله دا خدای طرف نه او ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. الله چې چاله غواړي به حساب روزي ورکړي لګم نه به حساب. زکریا علیه السلام د خلق او کته خدای ته واقعي چې به حساب روزي ورکړي او به مسمر رزق ورکړي نو مال خو بم زوی راکړي الانکه دې بډاو انت سوالك هنالك دعا زكريا ربه. دقلت سوالك الله دې مریم لبي مسمر روزي ورکړي نو مال به مسمر زوی نشي راکړي. خدای خو ناشنا کارونه کوي. هغه کار کوي چې انسان په عقل کې نه نه. امام خدای به مسمر می وراتي مال رزق راکړي زوی راکړي نو خدای پاک له فرشتہ راولېګلا رضا بارم فیصله وشو خدای بدل زوی درکړي انوم به ولا دم الله وي الله مخکې ولا مانوم کې خدمت دی یحیی چې سوچ راغی وی زما زوی به څنګه شي د خوشال دی بل به امکان ده بس یو د خدای فیصله شوی د خبرې پکې نور مکو. هغه بی مریم چې کله لوی شو پرې خطر تربیت کې نه یو ځل د کور یو جانب تلار یو غاړه ذات یو قرآن شریف کې الله فرمایي فانطلقت من اهلها مكانا شرقيا. بل خلقنا جدا شوا او لري یو طرف ته لاړه او د سماعت الى یا بل څه مقصد نه لاړه نو چې لاړه نو فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ما الله جبريل عليه السلام ورولې او جبريل عليه السلام د یو انسان د یو کلی خشتا او مضبوط ځوان په شکل کې وته مخامخ کلی شکل کې راغی او د مضبوط ځوان په شکل کې راغی. الله خیلا مخلوق تا چې بیبي مریم ته وګوره فرشتہ ولا راغله د پسولي شکل او مضبوط شکل کې نو داسې شکل تخامخ د انسان د زړه شیطانی وسوسې وي. لیکن بیبي مریم تربیت د زکریا او داغه دا بیبي مونته او تسوي قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. تتدخ خدای نه یریږي نو معنا خواشا ما ته منن دې ته فرق اني اعوذ بالرحمن منك هغه ذات باندې د پناهتا نه و کوم ذات چې مهربان ذات دی تاریخونه خپل شکل درکړي دي او ځواني درکړي دي مالم پوره وجود راکړي دي هغه ذات ته نامان غواړم ان كنت تقيا که خدای نه یریږي ټول خدای واسطه ورکړي ته خدای نه یریږي نو خواشا ما ته منن بل جنوي اما قاعده لو وسوسه ده يا دي غټ لوري راغی او ځان لوري راغی څومره خبره څومره خسته ځکه چې الله وي فتمثل لها بشرا سويا. سويا لفظ چې اندامونه خشتا اندامونه برابر ستین هم خپل رنگ او د وجود نم طاقت من دا مخه شیطانی وسوسه پرچا سره لیکن پاګه شیطانی وسوسه ایسا کارونه کوي. ولې تربیت د بیبي د حضرت زکریا علیه السلام او داغه د بیبي تربیت لري ده مور پلان نه بچنه خرابي بلکې پلان نه مور نه خرابي دا خبر ګرځي اگر کو ډوړې پسې منډه وي او بو چارې پسې منډه وي جنې که خرابيږي مور نه خرابي جنې که خچيږي مور نه وکړي ته مور ورته د عقل خای چې بچي نه غوړي خدای نه بيريږي بچي غوړي مونږ کا پردا دوه په سره وا مخ کولاو کا په کوټه د باقي ټول وجود پټاوا او مور په رحم نه راځي کتاب نره جامې چاو او زبردار ته د پتو شو کې ګرځا او د کټو له څو سره ګرځا مور نه خد جنې خرابيږي پلان نه خرابيږي د ذهن کې وایي تربیت د زکریا علیه السلام بیبي کړی دی هغه څومره سخت ویریده اني اعوذ بالرحمن منك هغه ذات چې رحمان دی پناه د هغه په ذات باندې نیسم ته خدای نه یریږي مانه او تاسو او عن جبريل علیه السلام اني رسول ربك اذا استاد رب استاد انسان لأهب لك غلاما زكيا دې لراغلم چې تعالی یو زیر درکما الله بدل یو پاک بچی درکړي تاسو زکی پاک هشتا ستر بچی بدل خدای پاک او تاسو وایي أن بشير ما لكم لأنا راجل ولن يمسسني بشر ولم أكو بغيا ما تاخد شتا شاد قد إن دي راولي كلا شاد أخذ ذلك تاكي تلك معمولي غندي كميوي داس الفاتحي ويلي بيبي مريم چلنج ورکا یا فرشتیلا بلا چاہیے ہوتے فرشتیم نو فرشتی کا سب دروغ نشي ویلي انسان تبا دروغ وی فرشتہ نشي دوکا کولے انسان با دوکا کہ فرشتی تا دروغ نشي ویلي اور تسوي چلنج والا ورکي لم يمسسني بشر مالك بوتي چانے دي راولي ولم أكو بغيا تس زناکار خو نکي ما بچی با پیدا کی نه واده شویم نه مې خاوند شته نه مال چا ګوتې راوړي دي او نه د زناکار یم په چې ولې ما څنګه وي دا غیرتي خبره دا خبره پاکه خبره دا خبره پردهدار او حیادار خبره دا خبرې کولی چې بې حیا نه شي او ورته وایي دا د خدای فیصله ده الله دا فیصله کړې ده او
تعالی به خدای خامخا بچی درکوي او دا د خدای فیصله د خپل قدرت ښکاره کوي. حضرت آدم علیه السلام پیدا کړی بغیر د مور او د پلار د پلار او نیمه پیدا کړی. اوس الله یو خپله کرشمه قدرت ښایي چې د پلار نه بغیر هم یو ماشوم پیدا کړي او داسې ماشوم به پیدا کوم چې هغه د زمانې پیغمبر وي او داسې ماشوم به پیدا کوم. قرآن کې وروسته وایي مخکې نه ورته اورئ چې ستا دا بچي به هغه بچي وي د نو پیغمبر جوړېږي او ستا دا بچي به هغه بچي وي چې دی به برګي له لاس وړي او خدای پاک به جوړوي او ستا دا بچي چې د نه کم پیدا کېږي دا به هغې چې لور نه په سترګو لاس راکاږي جوړېږي او ستا دا بچي به هغه بچي وي چې هغه ګنجي له په سر لاس راکاږي ویسته وي او دا بچي به د هغه بچي وي. الله اکبر. مخکې نه ورته وایي لا پیدا هم نه دی لا پیدا هم نه دی او مخکې نه ورته وایي دا بچي به د هغه بچي وي چې به داسې کارنامه کوي چې دنیا کې به چا نه کړې مړي باندې به لاس کېږي او د خدای په حکم به چلېږي داسې بچي به دا ولې ورته مخکې نه وایي چې ته پوه شې چې ستا بچي دا کار کولی شي برګې جوړولی شي د خدای په عزت لون جوړولی شي د خدای په حکم مړي جمدي کولی شي د خدای په حکم نو چې داسې بچي خدای درکوي نو فکر مه کوه داسې بچي د خدای بې خاوند هم درکوي. بچی شو چې د بچي درد پیدا شو قرآن شریف کې الله ګوره موقع په موقع د حضرت مریم حیاته ګوره موقع په موقع چې کله د بیمارۍ درد ور باندې راغی فاجاءها المخاض الى جذع النخله درد تر راغی نو بار ته لاړه یا خدایه دا به څه کړي وسره سوچ دي سوچ فکرونه دي یو دا چې د بچي پیدایښت اسانه خبره نه ګران کړه ډاکټران وایي چې په دردونو کې د دې نه خطرناک درد بندي او دې وخت کې د زنانه سر ته زبردست خطر وي بچ بچي او که بچ بني ډېرې خبرې دي کوم دې درد دی تکلیف دی ډاکټر نشته طبیب نشته دایم نشته یریږي غریب بچي چا ته وایي چې راشه ماته کښېنه سره بیا بچي له کوم ځای څه چل دی کړی اولاد د کوم نه راغی نه دایي ته ویلي شي نه ډاکټر شته او نه طبیب ته څوک نشي او د الله سره دا چې الله دا فیصله کړې ده ما ته خپل ځان معلوم دی چې بالکل پاک هیڅ قسمه زما ټچنګ نه دی شوی ګوتې چا نه دي ماته درد کړی لاس چا نه دی راوړی بالکل پاک نو دا خو دومره خو فطري یاره خو سړي سره هغه طبیعي او نفسیاتي اثر یاره خو سړي سره دا چې ته غریبه لرې او د دشتو بیابان یو ځان له ځای ته او د کجور یو تنه وه بالکل اوچته نه نه پکې څانګې شته او نه پکې بل څه شته اوچته نه ده هغې ته کښېناسته او څه وایي یا لیتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا خدایه چې دې نه مخکې مړه وې نشته اوس به خلک څه وایي که زه زرها خلکو ته ووایم چې نه ګورې ما ګناه نه ده کړې مني څوک بچې سینګ بې خاوند نه راغی بچې سینګ پلار نه بغیر راغی مني به څوک یاره غریب ګوره حیا دې ته وایي مخکې کې مې اخبار کته امریکا کې یو ډمه اخبار کې مې ولیدل یو بیان یو ډمې چا سره دوستانه ده خبره خو لږ یو ګورې د حیا ده خو د خولې د میراده چا سره دوستانه ده نو اخبار لیکلي چې د هغې په ماشوم ته هم یو دوه درې میاشتې پاتې دي کېدو ته او چې چا سره دوستانه ده نکاح هم ورسره لا نه ده شوې نکاح به وروسته کېږي بچي پیدایښت نه پس به نکاح کېږي خلک په بې حیایۍ نن فخر کوي جنۍ د هلک سره په دوستانه فخر کوي هلک د جنۍ سره په دوستانه فخر کوي نن سبا په بربند سر نن خلک فخر کوي نن په دوپټا کې ګرځېدل شرم ښکاري او بربند مخ باندې او بربند وجود ګرځېدل دې باندې خلک نن فخر کوي او دا د خدای عظیم لعنت په دې فخر کول د خدای قهر او غضب له چلنج ورکول خدای سره جګړه کول حیا اوچت شی دی جناب داسې لاړه غریبه پریشانه ده یا لیتني مت قبل هذا خدایه درد او تکلیف په یو طرف ته کړه خلک به څه وایي او دویمه خبره ده یوازې زمانه ده که نه د زکریا غوندې سړي ستا تربیت کړی د زکریا ده بیبي تا تربیت کړی دی او زمونږ د بیت المقدس د امام لورې او د بیت المقدس خدمت ته وقف شوی نو دا بچې د کوم نه راغلی خلکو له به څه جواب ورکړم یا لیتني مت په دې نه مخکې مړه وې څه خبره وه وکنت نسیا منسیا الله که یېره په تېره وی نو په دنیا کې راغلی نه وي د ما دا نوم چا نه پېژندلی الله ورته څه وایي الله فورا فرشته رالیږي وهزي الیک بجذع النخل تساقط علیک رطبا جنیا الله ورته خپلې کرشمې ښایي وی دا کمې ونې ته چې د ده راوالی دي ورته کوله دا غوندې کوله ونه خو څوک نشي راکولی خو دا غوندې وړه کوم ونه چې سینګ وړه پکې کجورې مونږ سره دا کولی شم ستا پاتې نه شم کولی ټوله کوله غوندې چې وړه کوله کجورې دې پرېوتې څومره دا ګرمې کجورې دغې وخت کې زنانه ته د ګرم شي ضرورت دی او الله ورته وایي لاندې وګوره پر یې وچه ځمکه لښتې مې درته جاري کړو لاندې لښتې روان لاندې وکړه ښکلې مزېدارې یخ اوبو لښتې بېګ او دا اوبه ده کمې راځي کجوره چې څانګې او میوه ده کمې راځي او کجورې نه میوه وجوړېدله هغې وخوړلې اوبې ورپسې دا الله خپلې کرشمې قدرتونه کوي چې ګوره دا کار کولی شي ستا تقریبا کوم پروا مه سره بچې پیدا شو هېڅ کې ونیو چې په لاره را روانه ده نو خلک ورته ګوري او مریمې انا لك هذا ماشوم ده کوم ځای دی ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا او مقته چې دا د څه نه یېرېده او مقته کې ولېږي لار خو دې هم خراب سړی نو هغه زمونږ د بیت المقدس امام و مور خو دین بده مله نه وه زناکاره نه وه بس ته ستا چا ته پکې لاړې نه پلار ته لاړې نه مور ته
لازم خسره مردم بدا ملنوا ته بچی نه کنه ناراض الله تعالی تبارک وتعالى کې بچی به خبرې کوي کته زرها وستا خبره څوک نه مني فاشارت الیه دې ماشوم سره خبرې وکړي وی کیف نقلب من كان في المهد صبيا زنګو ماشوم سره څنګه خبرې وکړو عقل مند دا خبرې کوي زنګو کې کوم ماشوم دانګي هغه سره څوک خبرې کوي دی وسره لا دپ نو شروع کړي چې عیسی علیه السلام وی قال انی عبد الله دا خدای بنده الله بندا آتانی الكتاب وجعلني نبيا الله زما متعلق مخکنه فیصله کړی دا چې مال به خدای نبوت امر کوي مال به خدای کتاب یو څو ماشومان په ماشوموالي کې خبرې کړې دي یو پکې حضرت عیسی علیه السلام چې خبرې وکړي خلک پوه شو ماشوم ته ګوره ځانګو خبرو کولو ته ګوره او ماشوم خبرو وخت دعوه کوي چې مال به خدای نبوت راکړي او دا فیصله مخکې کړې ده آتانی د ماضي صيغه مستعمل او دا فیصله الله مخکې کړی چې مال به خدای کتاب راکړي مال به خدای نبوت راکړي پاک دامنه خدای خدای صفای راوسته کړه ومن الخلق او واقعي ومن التي ببي مريم پاکه نیکه ده او پاکه ده او حیا پاک دامنه کې نه دي او پاک دامنه تربیت چا کړې ده بی حضرت زکریا علیہ السلام او داده پردو چت شه خیو چت شه بی اسماء ده نبی علیہ السلام خیلی و ده حضرت ابوبکر صدیق لور و او ده حضرت زبیر بی ده یو ځل نبی علیہ السلام په لار روانو صحابه مر سره دي او دی بی اسماء چونکه پرده لا پردې دا حکم نو نازل نو دا پردې نه مخکې به خلکو د مخ یو بل لیدل په لار وګرځېدي یو بل سر پټو ته باندې نو دې اډو کې راغونټل د خپل پټینا دا هغه اډو کې په سر باندې راوړل کوړته نو چې نبی علیہ السلام ورته وکتل چې دا خو زما خېلې د بی اسماء ده او د ابوبکر لور ده نو ځنې اوس سملاو اوس ته आवाज وکړه که سندا یا غوې چې بنده کې نه کوم आवाज وته کې حل سملو اوس سملاو چې سملاو نبی بی اسماء ته اشاره وکړه شاته وسره کولا او زه په وخت باندې د زنانو د پاره یاد دویم کس د پاره لکه په سایکل چې کیریل غوډي وی کنه دغه څه دی وته ویل تر ما سره کین هغه مخبل طرف ته واړو نه راتلا علیه السلام ته اشاره وکړه صحابه ور سره دي نه راتلا حیا وکړه نو نبی رسول الله اوس پاسه کوړه لا نو هغه چې ګالاله نو زبیر ته وی زبیر بدقه چلو شو نبی علیہ السلام سره صحابه یوازې پیغمبر علیہ السلام بیا به خامخا ور سره وختره شنو صحابه نو مله ډیره زیاته حیا رااله چې صحابه د ګڼو خلکو په مخ کې نه یوازې زنانه په سره مور سره روان دي ته حیا زبیر وی چې استاګه اډو کې په سر راوړل دا په ما ډیر ګران دي کله نبی علیہ السلام سره په یو ښه سوالوي خبرې کړو لا اوس بدل یو خادم ونیسم نه بل پټي خدمت هم کوي او اس خدمت هم کوي دمر حیا او صحابه پرده پکې اوس پرده کوي په خاطر بے پردگی انتہائی بے جرم نبی علیہ السلام مبارک جو صحابی دی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یو جہاد کا نبی علیہ السلام لے گا یو علاقے تا اگر علاقے کی یہودیان دیر زیادت عیسائیان پکی یہودیان ای تو پتا اگر یہ چلا مسلمانان کو بہادرم دی ہر جگہ فتح و کامیابی منترا و یو چل وسره کو کپدې چلم دا اختکل نو بیا ممکن ده چې بیا ګټه بدل منګي چې میټینګ یو پیسې چلو کو بلا سر کې چې زنانه خپل راو باسه ادا بربند کې مخونه ولا ښکار کې ولا سونه ولا ښکار کې نو چې صحابه څنګه چې زمونږ خزو ته وګوري کړه دې مخونه ته لا سونه ته وګوري لکه به غلطي وسوسه راشي الله مدد به پورته د الله رحم فرشته مدد الله څه دی د الله رحم فرشته د رحم فرشته به پورته شلاله وي چې الله رحم فرشته لاره مدد بیا راته نشي ټینګېږي هم دا قصه کول چې دې څنګه پاتې ورل هغه وتخذ جنکه راوسته او پاجيبه شکلونو چاله منګي ورکړي چاله کوزا ورکړي چاله کپڑے ورکړي دا په لخر کې ورشه دا خرڅ کې په دې نه توشه چې دا سامان خرڅو نو خامخا به د سره جوړه جاله کوي دا چې خبرته نه ګوري نو وجودونه ته نه ګوري د خدای رحم به پورته شي چې په هغه باندې سيزونه مزونه اوسم دا باندې جنکه په لا کوڅو کې ګرځي او دا شیمپان ممپان دا صابونونه مابونونه خرڅي دا کوم نه مشورتیا لپاره دا کوم نه مشورتیا نه کوي دا ګناه تعالی کان بل دا د انجوز ګنده جنکه لري ګنده خدي دي او په لارو کوڅو کې ګرځي لپاره چې دا سړي به حیا کوي دې نو څه مقصد نه چمپوګانو لپاره تورنګو کې په مرګ نه خرڅيږي دې لپاره دا په بازار کې راځي نه کې سوداګانې خرڅي دا دکان په دکان ګرځي او زه په دې مخ کې پلار کې جنکه ولالي انا كانوا ولالي جنکه ولالي او موټر ته اشاره کوي او سامانونه ورسري دا خرڅو ډېر موټر ولا ولالي څومره حیران په دې د به حیا دا ورکول اخو دې به حیا دا خلک دین دین لري موږ وځي دین لري شو موږ له پیغمبر په خاله پیغمبر طریقې په خاله نو چې دا سامان مامان وروړه د مسلمانانو لخر کې راځل شو حضرت سعد بن ابي وقاص څنګه کړې قل للمؤمنين څنګه يغضوا ابصارهم مسلمانانو ته حکم کوي چې نظر خطه کوي بس یو آیات وي قرآن شریف کې الله فرمایي مسلمان ته چې نظر ټیټ خزو ته مګوره او خود ته الله حکم کوي يغضضنا من ابصارهن چې تاسو نظرونه خطه کوي او سره ته بنګوره صریح وبقطعا پر دې خزه ته نه ګوري او خزه کسری ته ګوري د ضرورت په بنیاد کته شي په شهوت په نظر بنګوري په غلط نظر بنګوري
دنیا کې نقصان راته نو بیا به نه دا خلک هم نه ګوري چې لارو ته د قرآن آیت وي چې نظرونه ښکته کړي بس صحابه نظرونه ښکته کړل یو خلک ته چاونه کتل هغه چې وي داسې په دې خرڅوم دا په دې خرڅوم دا په دې دا په دې نظر وته نه کېنی روان دي علاقه فتح کړه مسلمانانو له خدای بری ورته چې واپس رالل الله چې واپس رالل نو نور صحابه ته تاسو کو بیا علاقه فتح کړه وی کلی څنګه کوټي څنګه وی بلډینګونه څنګه د علاقې چې کوم جهاد نو کوي تاسو کوي اماراتونه څنګه هغه وته سوي وي موږ اماراتونه ته نه کتلې موږ کوټو ته نه کتلې وی علاقه څنګه فتح کړي بس خدای راکنه یعنی موږ خدای علاقه فتح کړه وی کوټو ته نه کتل وی مشر امام اعلان وکړي چې نظرونه ښکته کړي هغه دومره عمل دی چې دلته خو بس مکه ته ګورو نظر بخته کو چې بیا د کلی علاقې کوټو ته بلډینګانو ته نظرونه قرآن باندې نظر بخپل کوټه ساتي سړی به پردو خزو ته نه ګوري پاکستان ټول په لارو کې څوک ناشتي پردو جنت کوي دا سخت په شریعت کې جرم ګناه ګورې زنا یوازې د اندام زنا نه ده په دې سترګو نبی علیه السلام فرمایي زنا العين النظر په دې سترګو چې ته پردو خزو ته ګوري په بد نیت دا بد نیت خامخا راځي نو دا زنا سترګې زنا شو دا غوږ سره چې په غلط نیت د یو ښځې اواز اوري د ژبې سره چې په یو غلط سوچ او غلط نیت باندې بل چا سره په دې ژبه خبرې کوي دا زنا شو دا ژبې زنا ده یوازې د اندام زنا الله دې مسلمانو سره نو بالکل پردو خزو ته کتل په شریعت کې منع او دا څنګه خزل الک تکتل لکانو تکتل په بل نظر په څلور مذهب ناروا حرام د قرآن په نظر کې حرام او د پیغمبر د حدیث په نظر کې حرام شریعت کې ډېر بیګره موضوع ده پردو چت شه دیرونه وګوره برقه پسره وي زنانو ته غټ غټ صادرونه غټ غټ پړونی پسره وي قسم په خدای دا د غیرت تقاضا او د حیا تقاضا او د ایمان تقاضا پر انسان بدی نخکاری پر خخ کاری نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اختر پر جو اعلان وکړ وی خدم اختر منځل روزه او چې کوم خدم منځ نه کوي امن سره وباسه یو بیبي ورته وی الله رسول الله سره په پړونی نشتا نو څنګه بزي نبی رسول الله دا ولې چې په پړونی راځي بلکې څه وی لتلبس صاحبتها من جلبابها بل مرګري ولا پړونی ورکی را به تقریر به ووري دعا کې به شرکت وکړي او بیبي عائشه صدیقه فرمایي بخاری شریف په نور کتابونو کې دا روایت ده وی دا سار منځ چې بکله وشو او خدمه سار منځل تل جمعه تا نور خو څنګه سال کی تیاری او سال بدله نو متلفعات بملوتهن نو غټو پړونو کې بيزان را غسته ما يعرفنا ما يعرفهن احد چا په جندل نه چې دا څوک ته دا څوک نه دومره حیا خلک دا نه به پورا پرده کوي ورونو د تر د زوینه به پرده کوي ماما د زوینه به پرده کوي د تر د زوینه به پرده کوي لیورنه به پرده کوي البته کور کې ورونه یو ځای سیږي د ضرورت دې زمانه کې فتنه جوړيږي که الک واجو کې وي چې خو نو سم دې ور سره دغه غم جوړيږي فتنه جوړيږي او د ضرورت په مخ کې د یو بل مخ ته ګوري نو خیر جواز شته اشارت په نظر باندې لاس بنور کوي لیور با بالکل روندار لاس نور کوي په خیر راو نن سبا په موټر سایکل لیور سره سوال لیور نه لاس راته کړی د خیر نه په موټر سایکل سوال وسره د تلویزیون په موټر سایکل سوال د ماما سره په موټر سایکل ولا د تروري سره په موټر سایکل راته سوال دا په شریعت کې ډېر به جرم وګڼه موټر سایکل ولې سوال کوي شریعت ګناه دی ولې کې نن ورونه دي یو پلار اولاد کول کې په کار باندې چې خو نه کېږي د مو په وطن کې هغه نه زیاته فتنه جوړي نو خیر دې سلام السلام علیکم وعلیکم السلام مخته وګوري خو بیا دې نور وجود پرده کوي لاسونه دې پټ ساتي خپل پټ ساتي یو له ورسره په یو کول کې بجون نه دي اینا هغه فتنه جوړي نو په یو وطن کې جوړي شي دا فتنه شریعت د حکم پابندي به کوي تابعداري به کوي شریعت لاندې د ګټونه بره بخ په بالکل مخکاري داخله نن سبا داخله د ګټونه بره ټول غني مخکاري قسم ساخي ښکاري داخله بیا مون سره بسکو د شریعت حکم نه توي د شریعت حکم دا دی کله یو خل سالورم ایسا اندام ښکارا شو مونږ نه کیږي اوس کوم خدای چې د جارجټ لو پټه سیکول لو پټه په سرکلو دا پکې مونږ کوي نو سر وخت پکې ښکاری کنه تاسو نه تاسو کوم ټول اندام ښکارا شو سر قران اندام ښکارا شو سټ اندام ښکارا شو مړ ښکارا شو او په دې نری کمیس کې ټول لیچ ښکارا شو پنده ښکارا شو نو تاسو سره پنځان دا ښکاری مونږ کم نه یو اندام کې سالورم ایسا ښکارا شو مونږ نه سکی سرکاری مرخکاری سرکاری لیچ ښکاری پیخکاری مونږ نه سکی کې مجرم ہے ګناګار ہے فاسق ہے فاجر مونږ نه کېږي په کوټه کې چې په داسې ځای کې خزا ولاړ چې دروازه بل پس ګرځنده کړي او خاوند دې نه او بچي هم نه هیڅ کوم نه نو بیا عورت به پټای په مانځ کې به پټای مشکلات سړي چې مونږ کوي نو اندامونه به د نامه تر د کندو پورې مکمل پټیلان او که یو انسان چې دغه کوټه ده او په کوټه کې دنه خو څوک نه بربند مونږ کوم نه کېږي کله ویل خیر او کوټه مخ بخاره کما او دا خیر دې مخ ټیکتا لا نه طالب لا سونه ښکارا کم پروا نشتا او لا نه د خپل طالب ښکارا کم پروا نشتا او چې مټ ښکارا شو که هیڅ څوک نه د مټ ښکاری مونږ نه کېږي حضور پاک فرمایا اخر زمانه کې بداسه خدي کاسیات جامع به دوستي خو عاریات بربندې وای مائلات ممیلات سرو تبزان مائل کوي او سری بدن تر مائل کوي او بلاله کې دي رؤوسهن نکاس او بخت او قسم خان دي پاره وکي داغي دا قبان اوچته یو طرف تمایري وی بلاله کې دا سر بداسه یو کوټه کو ګول کې داخله کراته په نظر شي الله حضور پاک فرمایي د جهنم خشاک ته داخله دا خشاک ته جهنم
نبی علیہ السلام فرمایي چې الله راته یو معراج لتلم نو الله یو تنور راته خو تنور په شان غارو او پکې بربند الکانو بربند سړي پراتو او چې لمبي براسي او چته شو نو ما به چې دا بار را ګرځيږي بیا به لمبخته شو او چې وای پکې تاسو مې وکړه جبريل او میکائیل علیهم السلام نه دا سوق دي ودا ستاسو امت هغه الکانو جنکې کې بربند لنا کار او بربند ته ده دا قبر عذاب به حیايان بزن ساترون به حیاي خطرناک جرم ده پردہ کے حیا دا حیا ایمان دے امام بخاری ہوئی الحیاء من الایمان کتاب الایمان کے امام بخاری ہوئی بابے جوڑ پڑے الحیاء شعبۃ من الایمان امام بخاری ہوئی الحیاء من الایمان ایمان بے سل حیا او فرمائی نبی علیہ السلام اذا فاتت الحیاء ففعل ما شئت کہ حیا دے کلی گچ سخو خکو لونے نے کہا کہ مور چنے کی خطر بھی کہ مور نے کہا بس جن بختور دے مور پردہ جن بختور دے اے شیخ عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وآلہ کرے وی یوزای کې قحط خلق رالل او علماء پس چې قحط ته باران نه کېږي ساروي مړ شو غیاګان نشته او بم لاندې جوړې شو نشته سبق علماء دا طریقه خو چې بار روزه او صلات استسقاء وکړو استسقاء مون مخله ته جوړو کو ټول باروتل ماشومان مو استل خدای مو استه او سلیم وتل او چې خدای ته وایي او جاري فریاد کوي لیکن وریا نشته یو لک یو قافله کې روانو چې تاسو کو دا خبره وره چې تاسو کو ودا خلق سره او ترجل سجل استشری دې علاقه کې تحت باران نه کېږي ساروی او انسانان د لوګو تند رمل شو نو بیا نو لا منځونه کې چې وایي خو یاد نشته سور مر دینو او دې کې چې باران وکم هغه له کوم ورغه پاره کې جاوه کې دنه د مور او پکې جاوه کې دنه دا مور پلا پلا وي دغه سیونه پړونه پلاو او یا الله تا ته پدې زمانہ امر ډېر پاک دامن الله تا ته پدې زمانہ امر ډېر حیادار ده الله تا ته پدې زمانہ امر د پړونه چانه دي لیدلې خدای زمانہ امر په پاک دامن او په حیا د نسوال کوم په قوم بارانو کا دوی اعلان خلاص کړی چې وګړي درالو په خلکو باران وشو کله کله یې له دالې سوکل دا سوک دی بلا کی جاوه کې ویل ما پاک مور ده ما ته چې کله ضرورت پیښ شوی د مور په لور دی خدای ته سوال کړی خدای پاک کار کړ دې ته مور وایي نن سبا مور سره بچي کینا ګرمي دا زړه ابو خیر دې رسو کې نه جوړه بشي بچي راګي له خدای سره خنخ کاری زوی سبا به بلور کور نه درکې او خدای ها مور وته وای دای ته پوتاري مرداري او خدای دا ګیره دې بل خور بسوک نه درکې دا ګیر والا جوړ به خدای پاتې من سار وخت دی لار وته یو आवाज ورکی دا بچاله پاسو چې مانځل راځي اې دا توار ورته پرې کې راځي لک دمشي دا خالي پر دمکې نه خو سکول ته وخت تاسو بل خو نشو دا بل پر چې سکول ته 15 بجې پاسه جامع ورته چې دوغه پر توګه چې دې مړ نشو او دا په خدای نه پاسه نه مړي مې په بچو روجي نه نشي ا بچي مني سمني سا نه پتا لا نه وړي پتا لا نه پر لور به روجي وړي اے بچي خیر دې لا ماشومه ده پتا نه وړي دای مردار خبيثه دې زمانه نه خله د دین نه لري بے دین خلق اترے ولی تربیت نلی شوے قرآن نے ورد پیغمبر حدیث وردی اخلاقی نجیز لکے تو ڈرامی گوری ٹوڑا ٹی وی کارو تناستی دی ٹوڑا کمپیوٹر بازی فلموں نہ گوری اور ٹوڑا پٹیشون بازی پردہ خلی و فلموں نہ گوری داخل بجالت تلالی شی تلا جہنم خشاک کی داخل دی زمانہ کے نو ایران تلی اوزے کی انہوں نے پٹیش بازی انڈیا فلموں نہ گوری دخل اہلی موز کے موزی قبلی کی اخوادی گمراہی پر گوری کی شروع کرے دا اندر کمپیوٹر نہ گوری پاگی بازی تصویروں نہ گوری اخباری رسالوں کے اخبار جہان اور قسم قسم داخل تصویروں نہ گوری سمجھ وروړي دا خو ته دې ورته دې مخکې خدای نه حیا پکار لرو دا څه کوم په طرف راوځو خدای منو کړو نو قیامت څخه نشته قبر څخه نشته نظام کې خکه د لور خطر بیا تو او خلو سره خسلوک او خسلوک دا نه دي چې دې بيدینه کپریدا نه دیندار کا خزه خو یاره خسلوک په سره او که خاصه او د مثال بندر کړم یو سړي نه خزه نه غلطي وشو چې غلطه ته وشو دې ته حتی خبر اورسېده چې خاون ورته چې باس د مستقبل گزارنه کې طلاق درکو خدا وتا سوي بلا کتلا نو سمدا خدای دې بلا سره وسکه کتلاق مې ولول کنه زه خو بلا خدا وکم کېږي خدا خو رب الله بس دې بلا کوڅو ته بغل طلاق ورنه کوم سمې په ځا سلام مرشو دا سلام مرشو چا په خوب کې ویل وی الله دې سره سوکل وی الله او دې ګناګارو دا سره وی چې الله ته مخامخ شم وی ما ته وی اے بندا دې ګناګار یو دا سخت تو کب جهنم کې دیولم خو زما په بندر یو وخت رحم کړی دی زما په یو بندګي او کتاب را رحم نه کړی وی ګناه کې مبتلا کېدل نو زما په بندګي دې رحم کړی نو تم زما بندې پتا رحم کوم جنت ته دې دا رسول او چې خطر بیا دې کې تاسو سره د دین په کار کې مدد کوي د دین په کار کې به سره مدد کوي دا غیر مثال اندر درکو یو خلا ونه کا خلا او خاون ته به نه کې ترغیب ورکاو صدقه کا خیرات کا یې خلک د خیرات د ماده نو بربندې کوي خو خیرات کوي خیرات د ماده پکې وي صدقه پکې وي نه خاون ته به ترغیب ورکاو کوله داسې دی چې چوک غوندې د باندې نه خلک راځي پنجاب کې باندې نه خلک راتل په چوک کې بده دل او بس نه بخاتل داسې ابدي مې مانه کو
د ښځې به ډوډۍ ورکوله حتی کې ځان له یو مکان یو کوټه جوړه کړه چې که څوک ماښام مازدیګر دلته پاتې شي او بس دې لاړ او د شپې انتظام یې دلته موږ سره به شپه کوي ډوډۍ به موږ ورکوو اوبه او چای به موږ ورکوو یو ځل یې دې خاوند ته چا وویل دا ښځه خو به دې خیر ته کښېنئ بعضې خلک وي شیطانان خیر ته به دې کښېنئ ځمکه او بله اوس خرڅئ ولې نو اخر خو چې څوک مېلمه راغی ډوډۍ پرې وخوړه نو هغې خو ځان له لکه د پیرانو لنګۍ جوړه کړې ده او چې څوک دې ډوډۍ ورکوله باندې کوټه له باندې بېله جوړه کړه او چې څوک هم د بس نه پاتې شو نو خوراک ورکوه خاوند پرې پېښ شو ښځې له راغې ښځې بس یې کړه که دې کور نه څوک مونږ ته راغلو مېلمستیا به ورکړو خو مونږ خو د کلي ذمه داري په ټیکه نه راغېستې دلته مو له کور جوړ کړی دی او څوک راځي او به ډوډۍ خورو ډنګر هم جوړ کړی دی په قلار کې زما له وسه نه کېږي ښځه خفه شوه چې خدایه ای سړي زموږ رزق کې کمې راغلی دی وی بس ته پرې په قلار کښېنه زما پلان نه اجازه نشم خلکو ټول کلي ټیکه راغېستی چې بند شو یو ځل یې ښځې ته ویل چې ځو پټو ته بس ته لاړ پټو ته لاړ ښځې خو د خدای د ورځ مونته چې دا خاوند په څه پوهېږم چې لاړل پټو هلته لګیا دی ارټ ګرځي اوبه راوباسي دا ښځې لاړه ارټ د کوي په غاړه کېناستې اوبو ته ګوري خاوند یې چکر ولګوه ای ښځې ځو نه ځه چې ځو چې روانه شوه ولږه سړیه بیا ورله کوي ته نیغه نیغه ځي سړي ول آواز ورکړه ای ښځې ناوخته دی ځه چې ځو چې را روانه شوه څو قدمه بیا ورله کوي ته نیغه نیغه ګوري خاوند دې کوي کې څه ګوري زه نه پروتې دي یاروي دې کوي ته ګوره وایي اخر څه پکې ګوري وخت داسې کوي ته سر ښکته کړی دی نه دې سیلو کړه دې پټیو کته نه بل څه اسې وي سړیه دې زړه کې مې یو سوچ راغی ډېره ښه هوښیاره خو داسې وي که وی دا سوچ مې په دې راغی چې دا ارټ ګردي منګوټي تاویږي او د کوي نه اوبه راوباسي دا به کله کمي په دې سوچ کې چې دا کوي به اوس کم شي اوس به کم شي اوس به دا سطح لاندې لاړه شي او دا کمیږي نه دا ورته ګوره ای امقلې ښځې امقلې دا نه کمیږي دا چې ځو دا چې څونه اوبه راوباسي لاندې نه نورې راوچتېږي دا کمېدو والا نه دي دا ټول پټي به سیراب کې خو دا کوي کمیږي نه دا نه کمیږي او که دا منګوټې بند شي نو زیاتېږي وي نه په خپل ځای به ولاړ منګوټې که بند شي دغه سطره د کوي په خپل ځای به او که دا چلېږي بیا د کوي دغه سطره کمیږي به نه وی ښه وی او ای سړیه وی دقه زمونږ د مال د منګوټي ده که نه منګوټۍ چې څومره چلېږي او مخلوق له سخا ورکوي نو کمیږي به نه او که نه ورکوي هم دقه منګوټۍ به ترې لر کړې خو اوبه به هم دقه سي خاوند پرې پوه شو چې دا خو دې په عجیبه توره ووالم او پوه دې کړم وی دا ښځې بیا به خپله سخا شروع کړو چې څنګه مخکې نه وه کله چې نیکي خاوند به نیکي کله چې دینداري خاوند به دینداری کله چې حیا نه کوي خاوند به هم حیا نه کوي او چې ښځه دینداره او نیکه ده بچي به هم دینداره او نیکان به ښځې ته د حضور پاک د بیبیانو واقعات بیان کړئ ښځې ته د علماو تقریرونه واوروئ ښځو ته د پردې د احکامات واوروئ قسم دی په دین کې او په احادیثو مبارکو په عمل کې چې کوم د دنیا او د آخر خیر او لذت او ټیسټ دی خوند دی که دا د دنیا په فحاشۍ او په بدعملۍ کې شته خوند خو په دې کې خوند خو د حیا په جامه کې دی د دنیا خو لږ ژوند د تېر به شي او چې اخر دې ښه شي او د دنیا دا ژوند د بچو دې ښه شي زما وروڼو په خپلو ښځو باندې په خپلو لوڼو باندې دا رحم مه کوئ چې دې بربنډې ګرځي دا رحم پې مه کوئ چې دې نرۍ لباس اچوي دا رحم پې مه کوئ چې دې تصویرونو ته ګوري نه په دې کې سرګنش وکړه زور ورکوئ داسې به نه کوي د رحمت فرشتې دي دا نه راځي حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته غورځو په ټال یې کېنم یو مخصوص ټالو ځکه داسې پرې نه شو ورغورځولی نو ټال نه اوچتېده زور کوي فرشتو نیولې البته اور دې بلېږي شیطان د انسان په شکل کې راغی وی زه راته یو چل ښیمه داسې وکړه چې ورته جنکۍ راولې سرونه ورې سرتور کړې چې جنکۍ راولې سرونه یې سرتور کړل ټال سپک شو چې ټال یې دیګه وکړه ابراهیم علیه السلام د اور منځ ته وغورځېد وی دا داسې چلو شو وی دا د رحمت فرشتو نیولې و چې کله سرونه سرتور شو د ښځو د رحمت فرشتې لاړې نو کوم کور کې چې ښځې بې ستري کوي په کور کې دننه د رحمت فرشتې نه راځي نو چې د رحمت فرشتې نه راځي نو رزق کې برکت د کومې راځي مال کې برکت بني ژوند کې برکت بني روغ صحت به دې مني فرشتې لاړې ممکن ده چې دغه وخت کې د خدای وبا راشي دغه لږ ساعت کې د خدای غضب راشي د خدای وبا راشي بیا به ته منځونه به وکړې صدقې به هم کوې خو هغه تندر خو به راغلي که نه بیا خلک شکایت کوي دا چل دی تا یو وخت کې به ګناه کړي دغه ګناه له وجې د رحمت فرشتې لاړې د خدای قهر نازل شو تندر را پرېوت نو چې تندر را پرېوت او قهر نازل شي او سیلاب راشي نو وروسته بیا پوښتنه وه بیا کار نه کوي زما وروڼو ښځو باندې لوڼو باندې خویندو باندې دین زده کړئ پرده ورته وښایئ حیا ورته وښایئ شریعت ورته وښایئ او زمونږ د ښکلي پیغمبر مبارک قربان شم دی چې کوم دین یې مونږ له راوړی دی او کوم شریعت یې مونږ له راوړی زموږ پکې د دنیا هم خیر دی زموږ پکې د آخرت هم خیر دی په دې به عمل کوو او دا مونږ ته خدای حکم کوي ایمان خاوندانو وانفسکم واهلیکم نارا ځان او ښځې بال بچ ټول د جهنم د اور نه بچ کړئ هغه اور چې د هغې خشاک انسانانو کاڼي دی چې کومې فرشتې پرې مقرر دي نو نه په ژبه او نه په زړه په چاره هم نه راځي چې خدای ورته څه کوي هغه کوي دعا وکړئ چې الله به موږ رحم وکړي جمعې مونځ کې یو رکعت ګیر نه شي نو څه به کوي بس یو رکعت هغه مونږ په شان ولې کې یو رکعت به امام سره وکړي به ځان پسې وکړي د یو ملګری دی دغه د عمر زو دعا یې غوښتې ده او خسرې د ګردو بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي الله دې وله شفا ورکړي دم څه کاروبار شروع کوي الله دې د خیر او د برکت کاروبار درکړي
او د کور مسائل دی الله تعالی دې مسائل په خیر بدل کړي رب ذو جلال ته زموږ په حال رحم وکړي زموږ د زنانو په سرونو د حیا د پردې صادر واچي د رسوایو د بدعت جن الله په امان کې وساتي الله زموږ د حیا جن نصیب کړي خدای د رسوایو د جن مساتي الله د حیا جن نصیب کړي خدای د رسوایو د جن مساتي الله مریضانو لم شفا ورکړي کورونو کې هسپتالونو کې چا بیماری ته شفا ورکړي رخصتونه ورکړي تو قرضداران قرضونه اخلاص کړي سو په پریشانو کې پراته دي پریشانې ټینشنونو په خوشالو باندې بدل کړي رب ذو جلال زموږ د اتفاق جن نصیب کړي خدای که څوک مردگانو پاتې مغفرت نصیب کړي او که څوک بیماران دي بسوینګری دي دا هی روغ صحتونو ته دراز عمرونه نصیب کړي د نبی رسول الله په نقش قدم روان کړي د شیطان د چالونو نه مساته اخر وخت په خدا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید کوم دوستانو چې ویډیو مو خوښه شوي نو دې لپاره تاسو دا ویډیو لایک کړئ د خپل ملګرو سره شیر کړئ او د چینل سره خامخا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن د سره هم پریس کړئ. جزاک الله.